بازار دی خاص ده مرغان دي کې پکښې ورته وګورئ مرغان دي کوتر دي مختلف شیان دي تاسو یې بس راسره ګورئ مزار کې باید لکه په ایران کې شیان ارزانه وای دورې ځو دا بس ځینې ځایونه یې داسې معلومیږي لکه کابل نو د هرات د کابل د دواړو شوق چې ونیسي ځه بیا تر پایه پورې ټوله د موبایلو دي او کوچني صرافۍ دي خنزات صاحب خو دا پوش دا نیولی دی موبایلات سره کم راچی یو درې شپې ورسره وکړئ زموږ ډېره میلمه پالنه وکړه چې ډاکټر صاحب که دې ویډیو ولیدله السلام علیکم ګران دوستانو زه بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي مزار شریف یو بل بازار ته راوتلي یو کش بازار یې دی د مرغیو د دې شانو بازار دی نو دا به در باندې ووینو یو لنډه ویډیو درته جوړوم مختلف شیان اوس بیا دلته د مایانو بوی را باندې دي نو دغه بازارونه دي کې ګرځو داسې ولاړې خزه صاحب صحیح دا نو داسې ځای دی لکه خانزار صاحب لکه د کابل منډۍ دا رقم ځای دی یا ګډوډ څه خو موږ دغه یوه ترموز څخه لا په عذاب یې واړو راواړو دا سورسک نه دی یا دا یو رقم بازار دی خاص ده مرغان دي کې پکښې ورته وګورئ مرغان دي کوتر دي چرګان دي رقم شترمرغ دي دا رقم د لکه په کندهار کې چې دی وینې دې خواته ده د زرکو د دې شان موږ په یو اصطلاح بالا د غم یو نجیبه موږ په یوه اصطلاح بالا ورک یم یو دا بله ده یوه دانه بله هم سته لکسې مختلف شیان دي تاسو یې بس راسره ګورئ شنه ځایونه خو یې ډېر ولیدل شنه ځایونه خو مو ډېر ولیدله مزار کې باید لکه په ایران کې شیان ارزانه وای صحابي وه په ډېر مهم ځای کې نجیبه په کار خو به دې نه دا نو د دغه خلکو دپاره یار نه ستا څوک نجیبه دا کوڅه پسې وځه که دا بنده ده دا دی اوس یې نجیب اصلي ځای ته راوایستې بېرته دورې ځو هغلته او رښتیا ما دی شرکت بهتر شرکت के तो इसके नाक के खरे पहले याग लगते हैं फिर लगते हैं दिनों में मेरा पापा आता है بدأ غزنا وش چش گرند مال راجو خو
ځه ښه ته ورسه د نجیب غالي خرڅېږي خو یاره بېرته ختلی د خیال ته لار ووځو نجیب هلته به ووځو په هغه لار کې به وځو ته راغله نجیب وای گردن مال وای ګرینډ مال شي دا به زه و دا مارکیټ دی ها محمد علي هلا سرطة چیا تاسو دې شنه خلک دي دوستاس خانزاده را واړو برو اوړي عجب د کیویرا وا مخامخ بیا راوځه شریفه ده بیا انشاءالله ورځمه دننه د نږدې در باندې وینم کوي اوس په نو مجبوره یې چې راوځې ته به ځې داسې راځه نجیب د موبایلو مارکیټ دی نجیبه موبایل لا نیسو زو چی شانس میگه تو 70 میگه چمنې سره اړولی دی کېدای شي بېرته سره برابروي نو دا د مزار ښار دی جادې دی هر ځای یاره خپله ساحه یا خپل مارکیټ خپل دغه لري دا بیا د موبایلو ساحه ده نو مخامخ روضه ده انشاءالله روضه شریفه ده بیا ورځو د روضې شریفې یو دانه جلا خپل لنډ ولاګ درته جوړوم ټوله انشاءالله در باندې وینم دا ځای کې موټر درولی دی نو اوس خانزاد ته انتظار چې هغه راشي چې کومې خواته ځو څه پلان لري په تېرو یو ولاګو کې مې یادونه وکړه مال ځینې ځایونه یې داسې معلومیږي لکه هرات او ځینې ځایونه یې داسې معلومیږي لکه کابل نو د هرات او د کابل د دواړو شوق ماشاءالله ښه ښار دی خواته شو وایه نو نه پوهېږم چې هر وخت دغسې بادو دوړې لري که یا دا اوس دغه یې هغه نه رامعلومېږي نو هغه بیا تاسو په دې کې راته ووایاست که چېرې په مزاره کې اوسېږي هغه ځای چې دی داسې چې ونیسې ځه بیا تر پایه پورې ټوله د موبایلو دی او کوچني صرافۍ دي کې پکښې نو خانزاد مخامخ دی دغه راخي موبایل لپاره پوښ راخي ما او نجیب ورته ولاړ هرات کلیکس د مزار کلیکس دا غټ مارکیټ د موبایل و کېدای شي امکان لري خانزاد صاحب خو دا پوښ دا نیولی دی موبایلات سره کم راچی خانزاد صاحب ډېر ښایسته پوښ دی و بیخي دی 15 پرو ماکس نیچرل ټیټانیم ډاکټر صاحب یې کور ودان
دا مخامخ کور چې معلومیږي دا غټ مزار شریف کې مو یو دوې او درې شپې ورسره وکړې زموږ ډېره میلمه پالنه وکړه ډاکټر صاحب که د ویډیو ولیدله ډېره ډېره مننه کور ډېر ودان